مات شوی صف څلورمه برخه. مات شوی صف. راځئ چې د تاریخ درسونه بیا راژوندي کړو. مات شوی صف. موږ یو ملت وو خو اغیار سره پردي کړو. مات شوی صف. صف مات شو او له هرې درزې نه یې وینه وبهېدله. مات شوی صف. مات شوی صف. تا د امت غداران پیژنې، د امت غداران پیژنې. د مات شوي صف یا ابو مسلم خراساني د داستان د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لره. د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د مات شوي صف د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل د دې نه پرته د عبدالله بن علي ورور سلیمان بن علي بن عبدالله بن عباس په بصره کې د امویانو یوه ډله ووژله او د هغوی مړي یې په لارو کوڅو کې وغورځول او خلک یې د هغوی د ښخولو څخه منع کړل. دغه لاشونه تر ډېرو ورځو پورې د سپیو خوراک وګرځېد. د عبدالله بن علي بل ورور یعنې د سپاح کاکا داود بن علي دا چې د څه وکړل دا به په نن خپرونه کې واورئ ان شاء الله تعالی. عبدالله بن علي بل ورور یعنې د سپاح کاکا داود بن علي په مکې، مدینې، حجاز او یمن کې په ګوته خلک راټولول او وژل یې، ان تر دې چې د بنو امیه کوم نښه یې هم پرې نښودم. په ټولو هیوادو کې حکم وکړ چې هر چیرې چې کوم بنو امیه په سترګو ورشي نو پرته له ځنډه دې ووژني. د مختلفو ولایتو او ولسوالیو حاکمان چې په ډیرو کې عباسیانو پرې اړوند کسان په خپل ځای او په دې لټه کې وو چې هر چیرې چې بنو امیه را پیدا کړي ان له منځه یوسي، ان تر دې چې لکه څنګه چې د یوه وحشي حیوان د له منځه وړلو لپاره خلک د کورونو څخه راووځي، په همدې توګه به دا خلک د بنو امیه د خلکو د لټون په څېر بیرون راوتل. د بنو امیه لپاره هیڅ کلی او ښار د امن او سکون ځای نه و. عباسیانو د هغوی د پلټنې لپاره کلونه تیر کړل تر څو د هغوی ریښې ورکې کړي. ابو مسلم په خراسان کې دا کار نور هم په پوره ګړندیتوب او پلان سره مخکې بوت. هغه نه یوازې د بنو امیه خلک بلکې هغه خلک هم له یوه سره له تیغه تیر کړل چې د بنو امیه سره یې تګ راتګ درلود او یا یې ورسره څه لږ همدردي ښودله. هغوی چې د دې عموجینې څخه خوندي پاتې شوي وو او یو ځای بل ځای تښتېدلي وو، خپل لباسونه او نومونه بدل او د نورو قومونو په نومونو کې به یې ځان خلکو ته ورپېژنده. څرنګه چې د خراسان په ټولو ښارونو کې د عام وژنه په ډېره سختۍ سره روانه وه، په دې خاطر دلته چې کوم بنو امیه او یا د هغوی ملاتړي او همدرد قبایل وو، هغوی د سند او کوهستان کشمیر په لور وتښتېدل او همالته هستوګن شول. هغو خلکو د خپلو قبیلو نومونه بدل کړي وو. هغوی کرار د اسلامي دولت د حدود څخه بیرون شول ځکه چې هغوی ته د عباسیه سلطنت د پولو ترمنځ په اوسېدو کې ډاډ نه ور په برخه کېده. دغه راتښتېدلي قبایل چې د سند، کشمیر، پنجاب او داسې نور په لور ورغلي وو، ویل کېږي چې د هغوی نسلونه اوس هم په هندوستان کې شتون لري او د هغوی بدل شوو نومونو، کارونو او مسلکونو له مخې خپل عرب نژاد هېر کړی دی. نږدې وو چې د بنو امیه یو شهزاده عبدالرحمن بن معاویه بن هشام د بنو عباسو په ښکار کې راشي، خو د هغه خوشبختي وه چې د هغوی نه خوندي پاتې شو او د مصر په لور وتښتېد او بیا د مصر نه د قیروان په لور او د هغه ځای د اندلس ښار ته ورسېد. څرنګه چې اندلس د عباسیانو د دعوت څخه مسلمان پاتې شوی وو، نو هلته د بنو امیه ګڼ شمېر خیرخوا موجود وو. په دې اساس هلته اندلس د رسېدو سره سم یې په دې ځمکو ولکه وکړم او د یوه سلطنت تهداب یې کېښود. هغه دا سلطنت داسې بریمنده کړ چې عباسي
خلفاو ورته تل د حسد په سترګه کتل او په خپل ټول قوت سره هم د هغوی په خلاف کوم قدم نشو اخیستلی. د بنو عباسو دغه ظالمانه او جربانه کړچهار ته د کتلو په واسطه د خلکو سترګې وغړېدې او بیا کله چې د بنو امیه اخري حکمران مروان بن محمد ووژل سو نو خلکو وکتل چې بنو امیه خو هیڅ ظلم نه دی کړی، ځکه بنو عباس هغوی په خپل ظلمونو کې شاته پرې شو. د هغوی په نسبت بنو عباس ډیر ظالم او جابر وختل. په دې خاطر په مختلفو ځمکو کې د هغوی په خلاف بغاوتونه راپورته شول. تر ټولو د مخه د بلقا په سیمه کې حبیب بن مروه چې د بلقا حاکم راپورته شو او بنو عباس لومړی خلیفه صفح په خلاف د بغاوت بیرغ پورته کړ. د بل اړخه د قیصرین حاکم هم د بغاوت لپاره تیار شو. حال دا چې د دې نه مخته هغه د بنو عباس په حق کې د خلکو نه بیعت اخیست. د حمص خلک هم په دې کې راګډ شول. ترڅنګ په ارمنیا کې د هغه ځای حاکم اسحاق هم د عباسیانو په خلاف د بغاوت بیرغ راپورته کړ. د دې ټولو بغاوتونو د ځپلو لپاره عبدالله صفا خپل سالاران او خپلوان ورولېږل او هغې د خپلو سختو مظالمو او تیرو په واسطه قرار د بغاوتونو وځپل. خو د واسط حاکم یزید بن عمر بن جبیره د هغوی د جبر ظلم او استبداد نه خوندي پاتې شو. هغه د هغوی د اطاعت کولو لپاره هم حاضر نه و. خو وروسته بیا د عباسیانو د خلیفه عبدالله صفا سره سوله وکړه او د بیعت لپاره تیار شو. خو ابو مسلم خراساني د کوچنیوالي څخه په ځمکه د عربو ژوند کول نه خوښول او په هغه کې پر حد پورې ظالم او تیری عناصر وو. هغه ته دا خبر د زغم وړ نه و. هغه د خراسان څخه عبدالله صفا ته لیک ولیکل چې یزید بن عمر وجود ډیر خطرناک دی، په دې خاطر هغه ژوندی مه پرېږدم. عبدالله صفا هم د ویدوکي او پریب له مخې هغه ووژه. اوس نو د بنو عباسو په مقابل کې په کوپه کې یوازې ابو سلمه پاتې و. خو عباسیانو ته د هغه د وژلو زمینه نه برابرېده. د هغه د وژلو وار تر ټولو وروسته و. په دې خاطر راغی چې د ابو سلمه ترڅنګ د علویانو ځواک موجود و. هماغه و چې د ابو سلمه په اړه هم ابو مسلم خراساني عباسي خلیفه ته صلاح ورکړه چې ابو سلمه زر تر ژره له منځه یوسي. ابو مسلم خو همدا غوښتل چې په دې خاطر یو ډیر ظالم او جابر خونړی انسان چې مراد بن انس نومېده د ابو سلمه د وژلو لپاره مامور کړ. مراد کوپې ته ورغی. یو ورځ هغه وخت چې ابو سلمه په یوه کوڅه کې روان و د تورې په ګزار ووژه. مراد بن انس وتښتېد او په خلکو کې داسې اوازه خپره شوه چې ابو سلمه د کوم خارجي لخوا ووژل سوی دی. ابو مسلم د دې قتل نه وروسته نور ډیر بې شمېره وژنې کړي دي. هر هغه څوک چې د هغه مخالفت یې کاوه یو په بل پسې له منځه یوړل. هغه وخت چې اقلیمه محمد بن اشعت او د هغه ملګرو ته د بنو امیه د عام وژنې کیسې وکړې نو په دې وخت محمد بن اشعت لږ څه فکر وکړ او بیا یې وویل ای د مروان لوري زه ګورم چې بیرون د وارو وروسته تم شوی دی. اوس زه د خپل ملګرو سره د دې ځای کوچ کوم. که چېرته یې بده نه ګڼې نو د خپله اړخه داسې شی ماته راکړه چې د هغې له مخې ستا خور ارم هغه وپېژني. ځکه کله چې موږ د هغې د پلټنې لپاره هڅه پیلوو او الله تعالی دې وکړي چې موږ ته ترلاسه شي نو کیدای شي چې هغه پر موږ باندې باور ونه کړي. نو که چېرې ستا له لورې د موږ سره کومه نښه وي چې هغه یې وپېژني نو بیا زما په فکر چې هغه به پر موږ باور وکړي. په دې توګه هغه سره د یو ځای کېدو وروسته به موږ په ډېره اسانۍ سره هغه ستا خواته راولو. د محمد بن اشعت د چوپتیا وروسته اقلیمه یوه ژوره ساه واخیست او وویل ستا خبره صحیح ده. که چېرې تاسو زما خور په لاس کې هم درشي نو هم زما په اند به هغه پر تاسو باور ونه کړي. د دې خبرې سره سم اقلیمه لږ څه فکر وکړ بیا سر راپورته کړ. د خپلې ګوتې څخه یوه ډېره قیمتي هیرا ګوته راویسته او د خپل ځای راپورته شوه. محمد بن اشعت مخې ته راغله او هغه ګوته یې هغه ته ورکړه او ورته وویل دا د خپل ځان سره وساته. زموږ پلار موږ دواړو خویندو ته همداسې ګوتمۍ راکړې وې. زما د خور سره همداسې یوه ګوتمۍ شته. الله تعالی دې وکړي چې له تاسو سره مخ شي او تاسو دا ګوتمۍ ورته ورکړئ او هیله لرم چې هغه به بیا پر تاسو باندې ښه باور کوي. محمد بن اشعت هغه ګوتمۍ له ځان سره خوندي کړه. بیا د خپل ځای راپورته شو او د صالح بن تمازر په لوري په کتلو سره وویل بیرون واوره تم شوې ده. اوس زه د خپل ملګرو د دې ځای روانېږم. زه او زما ملګري تاسو مشکور یو چې زموږ ډېر دومره زیات عزت مو وکړ. صالح بن تمازر ورته وویل زوی دا څه ډول خبرې کوي؟ موږ باید ستاسو شکریه ادا کړو. دې سرای ته په راتلو سره مو عدي بن عمیر د هغو شیطانانو څخه وژغورم او موږ ته په دې خاطر هم ستاسو شکریه ادا کول پکار دي چې تاسو د اقلیمه د خوندي ساتلو ترڅنګ د هغه د خور د پیدا کېدو هوډ هم لرئ. اوس چې تاسو له دې ځایه رخصتېږئ نو زه در څخه یوه غوښتنه کوم چې زموږ ځای ته به ضرور تګ راتګ کوئ. تر دې ځایه د خبرو وروسته صالح بن تمازر چوپ شو. لور یې کلثوم په خبرو کې راوغورځېده. وروره زما نوم کلثوم دی. زما پلار تاسو ته زما په اړه وویل هر چیرې چې تاسو ځئ او بیا درته فراغت پیدا کېږي نو دلته هرومرو راځئ او دا په یاد ساتئ چې د دې سرای ترڅنګ په یو کور کې ستاسو یوه خور د کلثوم په نامه هم اوسېږي. انشاءالله هغه به نه هېروئ. محمد بن اشعت ورته وخندل وویل که الله وغواړي نو همداسې به کېږي. په دې وخت کې عدي بن عمیر وویل زوی د عباسیانو د هغو شپږو کسانو په اړه به چې تاسو ووژل او بیا مو دلته ښخ کړل هېڅ چاته څه نه ویل کېږي. د پاسه پرې واوره هم راورېږي. د هغوی د اسونو د قدمونو نښانې هم له منځه تللي دي. خو زوی د هغوی ونه ښه پاتې ده او هغه د هغوی شپږ اسونه دي. موږ له تاسو غواړو چې هغه اسونه هم له ځانه سره بوځئ ویې پلورئ او پیسې به ترلاسه کړئ. دلته د دې اسونو ساتل د خطر نه خالي نه دي. د عدي بن عمیر د چوپتیا وروسته صالح بن تمازر وویل د عدي بن عمیر وینا صحیح ده. هغه اسونه تاسو له ځانه سره روان کړئ هسې نه چې زموږ لپاره کوم خطر وګرځي. د دې وروسته محمد بن اشعت ملګري متحرک شول راټول شول. ټولو ته الوداع وویله. اسونه یې د استبل څخه راویستل او بیا دوی څلور واړه په خپلو اسونو سپاره شول او د هغو وژل سوو خلکو اسونه هم له ځانه سره په ځغاسته کړل او د هغه ځای څخه کوچ وکړ.
داسې دوره تا درکړو دین او نور دین تاریخ هم لوستی دی تا دوره قب قاشم ویل اړې تاریخ هم لوستی دی ماشاءالله تاریخ کې خو دا ټول اتلان پیژنې خو تا غداران پیژنې خو تا غداران پیژنې خو تا غداران پیژنې طارق بن زیاد له اندلس شعله پورته کړه زړه د قرطبې د الا الله د نعره پورته کړه مسافر د مرګ ته انتظار جولسونه هم د غم ځپلې غزې د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو اسمان په تورو ورځو پوښلی و خو د واورې اورښت تم شوی و محمد بن اشعث روح بن حاتم شبیب بن رواح او حرب بن قیس څلور واړه په خپلو اسونو سپاره او په چټکۍ سره د عمود سیند د پخواني ګذرګاه په لور روانو په لاره کې د هغو شپږو اوباشانو اسونه چې د دوی په لاسو وژل سوي وپلورل او ګذرګاه د شمال نه تر جنوبه پورې ځغېدلې وه ځکه چې د عمود سیند نه مخته د کسپین د بحریې یا خزر د بحریې څخه تېرېده خو چې د خپل مخ بدل کړی و او د کسپین د بحریې په ځای د خرازم د بحریې په لور مخ کړی و د غرنیو لړیو څخه د تېرېدو وروسته اوس هغوی د ګذرګاه په غاړه د آباد شوي کلي ملکیه شاوخوا ته ورنږدې سوي وو چې ناڅاپه یو آس سپور وکتلو چې د هغوی په لور په ګړندۍ توګه ور روان دی خو هغه د دې څخه تېر شو او مخ یې ګذرګاه په لور و د دې څخه د لږ څه مخکې کېدو وروسته هغه آس ودروه او هغه مخ د دې لور راوګرځو بیرته راغی او کله چې رانږدې سو نو په ډېر تعجب سره د محمد بن اشعث په لور وکتل وویل زما محترمه ته دلته خیرات خو دی د هغه په دې خبره محمد بن اشعث ورته په غور سره وکتل او ورته وویل ما ونه پېژندلې په ځواب کې هغه ځوان ورته وویل نو که ته ما وپېژنې او یا مې ونه پېژنې خو زه دې خپل امیر ګڼم په حقیقت کې د دې ځای شاوخوا 10 میله لرې ابو مسلم خراساني د خپل لښکر سره قیام کړی دی زه هماغه دې لور ته رالېږلی یم دلته د عمود سیند پخواني ګذرګاه باندې د ملکیه په نوم یو کلي آباد شوی دی او په هغې کې یو پارسي سردار مواردي خوسیږي هماغه ابو مسلم خراساني سمدلاسه ورغوښتی دی د هغه قاصد په خبرو باندې محمد بن اشعث حیران شو او ورته ویل که چیرې خبره همداسې وي نو زما یو کار کولی شي هغه ځوان ورته په خندا وویل امیره واه یو کار خو پرېږده چې ستا لپاره سلګونو کارونو کولو ته تیار یم ښه دا راته ووایه ته به کله د مرادیخ سره له دې لورې بیرته راستنېږې او کله به ابو مسلم خراساني په لورې ورځې ځوان محمد بن اشعث ته وکتل او ورته وویل ما ته ابو مسلم خراساني حکم کړی چې زه هغه همدانن له ځانه سره د هغه لښکر ته بوځم محمد بن اشعث په غور سره قاصد ته وکتل او ترې ویې پوښتل هغه ولې دغه کس خپل ځان ته ورغوښتی دی زه خو نه پوهېږم چې د څه لپاره یې غوښتی وي خو ابو مسلم ما ته دا په کلکه ویلي چې مرادیخ همدومره ووایه چې په دې ورځو کې په کلي کې د اوسېدو خطر زیات شوی په دې خاطر سمدلاسه د خپل حفاظت لپاره باید لښکر ځای ته ولاړ شي امیر ته ماته ونه ویل ستا لپاره کوم کار ترسره کړم محمد بن اشعث لږ څه فکر وکړ او بیا ویل دغه غرنۍ لړۍ چې تا همدا اوس شاته پرېښوده هغه شاهره د همدې غرنۍ ترمنځ تېرېږي قاصد ورته په مثبته توګه سر وخوځو او ورته وویل ستا خبره صحیح ده تر 2 نیمې سنګو پورې دا شاهره د همدې کوستاهیني سیمو ترمنځ تېرېږي زه هغه په دې خبره محمد بن اشعث لږ څه ډاډمن شو او ورته وویل که چیرې خبره همداسې وي نو ته ورشه مورخ له ځان سره راوړه زه هم د همهغه په لور روان وم ښه سو چې ته راته په لار کې په لاس راغلې بلکې زه فکر کوم ستا تر یو حده پورې زما کار اسانه کړ تا ته ښکاره ده چې زما کاکا عثمان بن کثیر د ابو مسلم په حکم چا وژلی دی خو اوس راته ښکاره شوی دی چې هغه قاتل همدا مروادیخ دی نو کله چې ته هغه د خپل ځان سره دې لور ته راولې نو زه به په همدا شاهره باندې تم کړم او په همدې شاهره به ورسره خپل حساب کتاب وکړم ته د بیرته ستنېدو په وخت کې ابو مسلم خراساني ته ووایه چې کله مرادیخ له ځان سره راوست نو په لار کې یو حمله کوونکي پرې حمله وکړه او مرادیخ یې له منځه یوړ د هغه په دې خبر قاصد په ویره وویل مګر مرادیخ خو به ځان ته نه وي د هغه سره به د هغه د ساتونکي ډله هم ملګري وي په دې اساس به تاسو څلور کسان څه ډول د هغه سره مقابله وکړی شي تر څنګ هغه یو نوموړی پارسي سردار دی او د ابو مسلم سره ډېر ژورې اړیکې لري تر دې ځای د خبرو کولو وروسته قاصد لږ تر لږ وخته پورې فکر وکړ او بیا وویل امیره تر هغې چې د ابو مسلم پورې اړوند ده نو هغه پر تا باندې د لاس د پورته کولو جرأت نشي کولی په دې خاطر چې هغه او د هغه ملګري سالاران او سرداران ټول خبر دي چې عباسي خلیفه ورور ابو جعفر منصور تا ته خپل زوی ویلی دی او هر چیرې چې ځې نو ابو جعفر منصور ته خبر ورسیږي چې ته چیرې او په کوم ځای کې په دې خاطر ابو مسلم پر تا باندې لاس نشي پورته کولی هغه پوهېږي چې که داسې کوم کار وکړي نو بیا به ابو جعفر په عام وژنې کې یوه لمحه هم دریغ ونه کړي د قاصد د خبرو وروسته محمد بن اشعث ورته وویل که چیرې خبره همداسې وي نو هغه څه چې ما وویل د هغې په اړه ستا ان څه ډول دی قاصد ورته په خندا وویل زما خیال همهغه دی چې ستا دی ستا د کار د تکمیل لپاره به زه هرې قربانۍ ته حاضر یم زه لومړی ستا د امر لاندې لښکرو کې شامل وم کله چې د انبار ښار څخه ابو مسلم ته د یوې دندې د ترسره کولو په لړ کې سم مرسته ولېږل شوه نو په همهغه کومک کې زه هم شامل کړم نو د همهغه وخت د هغه په لښکر کې ورګډ شوی یم د قاصد په دې خبرو محمد بن اشعث مسکی شو او ورته وویل ستا په دې خبرو زه
زه ډیر خوشاله سوم. آیا د ابو مسلم په لشکر کې ستانه پرته بل داسې څوک هم شته چې ستا د ملګرتوب ترڅنګ زما هم نوا هم وسي؟ قاصد ورته په خوشحالي سره وویل امیر زما نوم عامیس بن حزام دی. د ابو مسلم خراساني په لشکر کې زما یو بل ملګری هم شته چې ولید بن جعفر نومیږي. هغه هم زما په څیر د دې نه مخته ستا د لشکر غړی و. هغه زما هم نوا او هم نظر دی. لکه څنګه چې زه د ابو مسلم خراساني د قتل لوټمار او مظالم څخه نفرت او کرکه لرم په همدې توګه هغه هم ظالمانه کارونه د نفرت په سترګه ګوري. محمد بن اشعث په خندا شو. بیا د خپل ځین څخه راځوړند خلطیې ته لاس کړ. یو کڅوړه راوېستله بل آس یې هغه ته نږدې کړ او د دغه کڅوړه هغه د هغه په لاس کې ورکړ. ورته وویل دا له ځان سره وساته په کار به دې راشي. خو عامیس بن حزام خپل لاس راکښېښود او ورته وویل نه امیره زه دا له ځان څخه نه اخلم. بیا به دا خبره منځته راشي تا له ما څخه رقم واخیست او ستا کار مې وکړ. په داسې حال کې چې الله جل جلاله ګواه دی او زه په خپل رب سوګند یادوم چې زه عامیس بن حزام او زما ملګري ولید بن جعفر دواړه ستا مخلص ملګري یو او پرته د کوم لالچ څخه به ستا په هدایاتو عمل کوو. د هغه په دې خبره محمد بن اشعث د هغه لاس ونیو او په زور یې هغه کڅوړه په لاس کې ورکښېښوده او ورته وویل که خبره همداسې وي نو بیا خو دا کڅوړه له ځان سره وسات. د همدې نقطې نه لږ څه ولید بن جعفر ته هم ورکړه. داسې یې وکړه چې تاسو د دې مستحق یاست. د محمد بن اشعث په اصرار سره عامیس بن حزام د هغه نغدي پیسو کڅوړه له ځان سره واخیسته او بیا یې وویل امیر ته به د خپلو ملګرو سره په کوم ځای کې څنګه نیسې؟ زه نه پوهېږم مرادي خپل ځان سره څومره کسان راخلي. دا ستا ملګري خو زه پیژنم خو ستا په څېر بیا دوی ما نه پیژني. هر صورت زه درته مخلصانه مشوره درکوم چې په کوم مناسب ځای کې سنګر ونیسي تر څو مروادیخ او د هغه ملګري په اسانه سره له منځه یوړل شي. د هغه په خبره محمد بن اشعث وخندل او ورته وویل واوره په هغه ځای کې چې دا لاره په غرنۍ لړۍ کې راننوځي د دې ځای تر یوه پرسنګه پورې په امن کې تېره شي. د هغه نه وروسته به ته خپل رفتار لږ څه ګړندی کړې او د مروادیخ سره به د واټن زیات کړې. د دې وروسته چې بیا څه کېږي نو هغه به د وخت په سترګو وویني چې په مروادیخ څه تېرېږي. زه په خپله مروادیخ د شکل او څېرې نه پیژنم خو زما زړه یې وایي او زه پوره ډاډمن یم چې په دې غرنۍ لړۍ کې به زه د مروادیخ نه خپل کاکا د بدلې په اخیستلو کې بریالی شم. محمد بن اشعث د چوپتیا وروسته عامیس بن حزام مسکی شو او وویل امیره ته غم مه کوه. هغه پیغام چې ابو مسلم خراساني ماته راکړی دی د هغې له مخې به زه په هغه کې ډېرې ویرې او خوب را پیدا کړم او خبرو کې داسې الفاظ استعمال کړم چې هغه همدارن زما سره د ابو مسلم لور ته راتلو لپاره تیار شي. ته په دې اړه هېڅ ډول اندېښنه مه کوه. کله چې دا لاره غرنۍ لړۍ ته راننوځي د یو پرسنګ واټن د وهلو وروسته به زه د هغوی نه مخته شم او د هغوی سره به لږ څه واټن پیدا کړم. د هغې نه وروسته تاسو خپل عمل پیل کړئ. ستاسو د کار د رویې د پیلېدو نه وروسته به زه خپله آس راښکاره شم او د غره په کومه لمن کې به پناه واخلم تر څو دغه ټول هر څه په سترګو ووینم او بیا د ابو مسلم په لور حرکت وکړم. هغه ته به ووایم چې مروادیخ مې له ځان سره روان کړی و چې په لاره کې څو کسو حمله کوونکي پرې حمله وکړه او مروادیخ کار یې تمام کړ او ما په ډېره ستونزمنده توګه ځان راویست او په تېښته مې ځان تاسو پرې راورسوه. د هغه په خبره محمد بن اشعث خوشحاله شو. ورته وویل اوس نو ته د مروادیخ د کلي ملکه په لور ولاړ شه او زه به د خپلو ملګرو سره هغه لوري ته ولاړ شم چې دغه شاهره غرنۍ سیمې ته ننوځي. تر دې وخته پورې لیک ولیکم. هغه لیک ته خپل ځان سره یو ځای یوسه او بیا په کوم مناسب وخت کې د یو غشي سره وتړه او غشي د ابو مسلم د خیمې په لور وغورځوه. که چیرې داسې کوم فرصت درته په لاس در نه شي نو په یوه طریقه سره د هغه خیمې تر څنګ وغورځوه. کله چې زما لیک ابو مسلم ولولي نو حواس به له لاسه ورکړي. عامیس بن حزام د محمد بن اشعث د خبرو سره اتفاق وکړ. بیا د هغه د خبرو سره سم خپل آس سپور شو او د غرب په لور روان شو. محمد بن اشعث د خپل ملګرو سره یو ځای خپل اسونه راتاو کړل او د ختیځ په لور روان شول او هغه ځای ته یې ځانونه ورسول چیرې چې دغه لویه لاره په غرنۍ سیمه کې راننوتله. غداران پیژنې خو غداران پیژنې تا ته تاریخونه د حوتین او د تبوک یادي تا ته د دمشق لیبیا غزاوي د یرموک یادي تا د عمر مختار قعقاع تاریخ لوستی دی تا د قادسې وها تکبیر ته فکر کړی دی تا ته د خیبر د عالی هر گزار معلوم هم دی تا ته د بدرین و حنین ټول اسرار معلوم هم دی تا د محمد ابن قسم لتوری خبر تا د عمر د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو د ماښام نه لږ څه د مخه عامیس بن حزام د مروادیخ او د هغه د لسو کسو ملګرو سره یو ځای د هغې لویې شاهرات چې د امو سیند د پخوانۍ ګذرګاه څخه د ختیځ په لور د غرنۍ لوړو په لور راغلې وه راورسېد. د دې ډلې تر ټولو د مخه عامیس بن حزام روان و او د هغه شاته مروادیخ او دغه لس کسه ساتونکي وو. کله چې هغوی دغه ځای ته راورسېدل چیرې چې دغه ستره شهره په غرنۍ سیمه کې ورننوتله نو عامیس بن حزام د خپل آس تګ لږ ګړندی کړ. مروادیخ او د هغه ملګرو هم هڅه وکړه د هغه سره خپل آسونه یو ځای کړي خو د دې سره سم بیا هم
هم عمیس بن حزام د هغوی څخه خپل اس په لږ څه واټن کې مخ ته وساته. هغوی په دغه کوستاهني لړۍ کې تر پر څنګ پورې مخ ته تللي وو چې د غرنۍ دنګو سوکو څخه چا لکه د باران په څېر غشي را پرېښودل. د غشو په دې باران کې عمیس بن حزام مروادیخ په زور وغږ کړ او ورته وویل مروادیخه د غره څنډې ته شه او ځان خوندي کړه. مروادیخ سمدلاسه د خپل اس څخه راکښته شو او یوې نږدې غونډۍ ته یې پناه یووړه. خو ملګري یو په یو د غشو د باران په واسطه له منځه تللي وو او د خپلو اسونو څخه لاندې راغورځېدلي وو. د مروادیخ لپاره دا حالت د زغم وړ نه و. تر دې وخته پورې عمیس بن حزام هم د یوې غونډۍ شاته شوی و. هغه په پټه توګه هغه ځای ته ځان راورسوه چیرې چې پر مروادیخ پټ ناست. مروادیخ د ډېر فکر او اندېښنې سره د عمیس بن حزام نه وپوښتل وروره د دې غرونو د لړیو ترمنځ خو نه زما له چا سره دښمني وه او نه عداوت. باید دا خلک څوک وي چې پر موږ یې داسې ناببره د غش باران جوړ کړل. ما وکتل چې زما ټول ملګري د غش په واسطه زخمیان شوي او خپل اسونو څخه راپرېوتي دي. ګوره اوس یوازې زه او ته خوندي پاتې شوي. زما په اند زما ملګرو کې به لږ داسې وي چې ساه ولري. که چیرې کوم یو ژوندی هم وي نو هغه د دې وړتیا نه لري چې زموږ په درد وخوري. تر دې ځایه د خبرو وروسته مروادیخ تم شو. خو وروسته یو ځل بیا د سخت اندېښنې په حالت کې وویل وروره زه خو د دې نه مخته څو ځلې په دغو کوستاهني سیمو کې تللی راغلی وم او ډېر وخت زه ځان ته هم تګ راتګ کوم خو هېڅ چا راباندې تر اوسه پورې دغسې د غشو باران نه و جوړ کړی. زه ګمان کوم چې په دې کوستاهني سیمه کې کوم بدلون او انقلاب راغلی دی چې په یقیني توګه زما لپاره ښه پال نه لري. تر دې ځایه د خبرو وروسته په ناڅاپي توګه مروادیخ تم شو ځکه چې د غرنۍ سیمې د یوې غونډۍ نه د سر نه محمد بن اشعث روح بن حاتم شبیب بن رواح او حرب بن قیس را څرګند شوي وو. هغوی خپل اسونه د واګو څخه نیولي او د کوهستاني لړۍ د غونډیو څخه مخ په راکښته کېدلو. کله چې هغوی را نږدې سول د مروادیخ څېره ژړه سوه. په غمناکه توګه عمیس بن حزام ته وویل وروره دغه څلور کسان چې دې لور ته را روان دي دا خو به ماته مرګ ثابت شي خو معلومه نه ده چې له تا سره به څه ډول سلوک کوي. زه خو په دې اړه دومره نه پوهېږم خو دومره ویلی شم چې ما به ژوندی پرې نه ږدي. د هغه په دې خبرې عمیس بن حزام د تهجل نه کار واخیست او د هغه په لور یې کتلو سره یې په حیرانۍ توګه وویل دا څوک دي ته یې پېژنې؟ هو زه دوی پېژنم. هغه د مخکې نه هم په زیات رژېدونکی اواز وویل د هغوی تر ټولو د مخه زموږ د سلطنت نوموړی سالار محمد بن اشعث دی. پاتې درې کسان روح بن حاتم شبیب بن رواح او حرب بن قیس دي. درې واړه د محمد بن اشعث ځان زرونکي دي. که چیرې دا د ټولو مخته محمد بن اشعث وي نو بیا یې مرادیخه تا ته د محمد بن اشعث او د هغه د ملګرو څخه خطر موجود نه. آیا په کوم وخت کې خو به دې په هغوی ظلم یا تری نه وي کړی؟ مروادیخ ورته په غمناکه توګه وویل وروره داسې څرګندېږي چې قضا خپل وزرونه غوړولي دي او په چغو زما په لور روانه دي. تر دې ځایه د خبرو وروسته مروادیخ تم شو ځکه محمد بن اشعث او د هغه ملګري ورسره نږدې سوي او د هغوی د نږدې کېدو سره سم عمیس بن حزام د خپل ځای راپورته شو او د محمد بن اشعث په لور د کتلو په وخت کې ویل زه د ابو مسلم خراساني قاصد یم. زما نوم عمیس بن حزام دی او زه د عمود سیند د پخوانۍ ګذرګاه په لور هلته د آباد شوي کلي د ملکیې په لور تللی وم. ما له هغه ځایه د خپل ځان سره مروادیخ راوستلی دی. بیرته د تللو په وخت کې راباندې د غشو باران جوړ کړل شو. زه ګمان کوم چې غش ویشتونکي به هم تاسو یاست. د عمیس بن حزام په دغه مصنوعي خبرو باندې محمد بن اشعث وخندل او ورته وویل لومړی دا راته ښکاره کړه چې مروادیخ چیرې دی. عمیس بن حزام د یوه ځای په لور اشاره وکړه او وویل مروادیخ د دغه ځای تر څنګ ناست دی. په دې وخت کې محمد بن اشعث په لوړ اواز مروادیخه په خپل ځای ودرېږه هسې نه چې په ناحقه ووژل سې. مروادیخ په چوپه توګه په خپل ځای ودرېد. محمد بن اشعث ورمخې لومړی د هغه د ملا څخه وسله او ملابند پرانیست بیا هغه له موټو ونیو او د هغه پناه ځای څخه بیرون راویست. په دې وخت کې مروادیخ ټول لړزېده. د پناه ځای څخه د راویستلو وروسته ورته محمد بن اشعث وویل مروادیخه ولې لړزېږې؟ تا باندې ولې لړزه راځي؟ ایا تا کوم ستر جرم کړی دی چې د هغه له مخې زما په لیدو در باندې دغه سخت کیفیت تاری کېږي؟ مروادیخ خپل ځان کنټرول کړ او په لړزېدلي اواز یې ورته وویل ما به ولې چاته زیان ورسوم؟ دا چې پر موږ باندې ناڅاپي د غشو ویشتل وشول نو د هغې له مخې زما وجود لړزې واخلي. مروادیخ چې چوپ شو نو ابن اشعب ورته وویل ما پېژنې زه څوک یم؟ مروادیخ په شونډو کې مسکی شو او ورته وویل زه د بنو عباسو د لښکریانو هر عسکر پېژنم. ته د بنو عباسو سالار محمد بن اشعث یې او ستا سره دغه درې کسه نور ملګري هم پېژنم. هغوی کې یو روح بن حاتم بل شبیب بن رواح او دریم حارث بن قیس دی. د مروادیخ د خبرو وروسته ورته محمد بن اشعث په ځیر سره وکتل او ورته وویل مروادیخه پوهېږې چې موږ ولې په تا باندې غشي وویشتل او ولې مو ستا ملګري دغسې له منځه یوړل؟ زما په فکر چې تا په دې اړه خپل ګمان تکمیل کړی وي. مروادیخ ورته په ډېره کلکه توګه وویل نه ما هېڅ په دې اړه هېڅ ګمان هم نه دی کړی. زه له تا سره کوم عداوت او دښمني نه لرم. بیا به زه څه ډول وپوهېږم چې تا ولې پر ما او زما پر ملګرو دغسې مرګ پیرزو کړی دی؟ هغه په دې خبره ابن اشعث په خلاص څرګنده توګه وویل مروادیخه عثمان بن کثیر چا وژلی دی؟ مروادیخ د ویر نه ډکې سترګې ولړزولې. صورت سره محمد بن اشعث ته وویل داسې خطرناکه کار به په یقیني توګه د ابو مسلم خراساني په حکم شوی وي. محمد بن اشعث د غصې او قهر په حال خپله توره راویستله. مروادیخ د دې تورې په کتلو سره نور هم په لړزه شو. محمد بن اشعث ورته وویل ما تا ته دا نه دي ویلي چې زما کاکا د چا په حکم وژل شوی دی؟ ما له تا پوښتلي وو چې چا وژلی دی؟ زما د
د کاکا قاتل څوک دی؟ مروادي ټول وجود لړزې اخیسته په خوله یې څه نه شو ویلی. په دې وخت کې محمد بن اشد د هغه په مرۍ د خپلې تورې څوکه ورکښېښوده او زور یې ورکړ او ورته وویل دروغ به نه وایه، هغه څه چې زه یې درنه پوښتنه کوم د هغې په اړه به صحیح ځواب راکوې او که نه داسې په ذلتناکه توګه به دې وژنم چې راتلونکي نسلونو لپاره به د عبرت درس وګرځي. تر دې ځایه د خبرو وروسته ترې محمد بن اشد په سوالنیه توګه وپوښتل آیا تا عثمان بن کثیر نه دی وژلی؟ د دې پوښتنې وروسته مروادي تک ژړ شو، وجود یې په لړزه و. محمد بن اشد پرې خپله توره پورته کړه او په لوړ اواز یې ورته وویل اوس هم وخت لرې، رښتیا ووایه او که نه په ډېره بده توګه به ووژل سې. مروادي ورته په لړزه توګه وویل هو ما عثمان بن کثیر د ابو مسلم خراساني په حکم وژلی دی. ځکه څنګه چې مروادي دا خبره ختمه کړه نو محمد بن اشد تورې په پورته شوه او د مروادي په وینو تکه سره شوه او مروادي د لاش بڼه په ځمکه راپرېوت. د مروادي د وژلو وروسته محمد بن اشد قرار د عمیس بن حزن په لور راغی. لومړی یې په شا وتپاوه او بیا ورته په خوشحالۍ سره وویل وروره زه ستا ډېر ممنون او شکرګزار یم، تا زموږ د پلان په مطابق کار ترسره کړ او مروادي د خپلو ملګرو سره یو ځای دلته راوست. د دې خبرې سره سم محمد بن اشد د خپلو کالیو څخه یو کاغذ راویست او عمیس بن حزام ته یې ورکړ او ورته وویل دا لیک د ابو مسلم خراساني په نامه دی. ما تا ته په دې اړه د مخکې نه خبره کړې وه، په یو ډول نه یو ډول باید دا لیک د ابو مسلم خراساني خیمې ته ورسول شي او کله چې ابو مسلم خراساني دا لیک ولولي نو ته بیا وګوره چې د هغه تر مخ دا کائنات ټول په بل مخ اوړي او څه ډول یې ځمکه در پښو څخه تښتي. او د دې وروسته محمد بن اشد د خپلو درې نورو ملګرو سره یو ځای راغی او د مروادي د وژل سوي ساتونکي لاشونه یې وکتل او د هغوی سره پوره نقدي پیسې موجود وې. د دې پیسو ډېره برخه محمد بن اشد عمیس بن حزام ته ورکړه او پاتې یې په خپلو ملګرو ویشلې. د دې وروسته عمیس بن حزام ته وویل ابن حزامه اوس ته د خپل مذهب په لور روان شه، موږ چې د دې ځای د کوم کار لپاره راغلي وو هغه مو پای ته ورسوه، اوس موږ هم بیرته د خپل منزل په لور روانېږو. د محمد بن اشد ته وینا سره سم عمیس بن حزام په خپل آس سپور شو، لاس یې وخوځاوه او د ټولو سره خدای پاماني وکړ او خپل آس ته یې پونده ورکړه او د غرنۍ لړۍ په سختو لارو کې خپل آس په ځغاسته کړ. محمد بن اشد تر ډېره پورې محل ته ولاړ، بیا یې خپلو درې واړو ملګرو ته مخ کړ او ورته وویل زما ګرانو ملګرو اوس به موږ له دې ځایه د انبار په لور راوځو، هلته د ورسېدو سره سم خپل څو کسه ملګري وټاکو، هغوی چې تاسو یې ملګري وټاکئ، هغوی چې تاسو یې ټاکئ هغوی به زما ځنځروونکي او وفادار وي. د هغوی دنده به دا وي چې هغه به د تبرستان او استراباد ترمنځ سیمو کې د ارم په نامه یوه نجلۍ لټون کوي. که چېرې هغه نجلۍ ورته په لاس ورشي نو بیا به موږ هغه له ځانه سره اخلو او د جرجان په لور به یې د اقلیما خوا ته ورسوو. کله چې هغوی دواړه خویندې یو ځای شي نو بیا به یې زما په اند چې هغوی پرېکړه کوي چې هغوی د اندلس په لور ولاړ شي. څرنګه چې ما د هغوی د خوندیتوب لپاره ژمنه کړې ده په دې خاطر به هغوی دواړه له ځانه سره اخلو او د افریقا د بندرګاه په لور به مخ په مخ کوو او د هماغه ځای به د اندلس په لور تلونکي جهاز کې سپرو او موږ به بیرته ترې راستنېږو. کله چې د محمد بن اشد درې واړه ملګري او د هغه سره دا خبره ومنله نو بیا ټول په خپلو اسونو سپاره شول او د خپل منزل په لور یې په ځغاسته کړل. څلور واړه خپل اسونه په هغې لوی شاهرا باندې ځغلول د جرجان او توس ترمنځ وځي او بیا د استراباد او د هغه ځای د تبرستان قزوین او همدان په لور ورځي او بیا د پرات څخه تېرېږي او د انبار ښار ته ورننوځي. د بن امیو د حکومت د دارالحکومت د مشق په ځای عباسیانو اوس د انبار ښار خپل دارالحکومت ګرځولی و او د خپل محل یې د شاهي چارواکو سره یو ځای د انبار ښار نه لږ څه بیرون تعمیر کړی و. د یو کوچني شانته کلی د ښار نه بیرون آباد کړل شوی و او د هاشمیه په نامه به یادوو. لکه چې یوه ورځ د همدې هاشمیه د کلي یوې حویلۍ دروازه محمد بن اشد ټک ټک کړه. لږ شېبه وروسته دروازه پرانیستل شوه. هغه څوک چې د دروازې تر شا راڅرګند شو هغه د محمد بن اشد د ترور زوی او بنو عباس بهترین سالار خازم بن حزیمه و. د هغه د کتلو سره سم محمد بن اشد د آس نه راکښته شو، ورمنډه یې کړه او مخته شو او د خازم بن حزیمه سره ورغاړه و او بیا په ډېره مینه هغه ورته وویل ورورجانه ټول د کورنۍ غړي به په خیر وي. خازم بن حزیمه ورته مسکی شو وویل هغه پوښتنه چې ته یې له ما کوې لومړی یې زه له تاسو څخه کوم، موږ ته خو ستا خیرت پوښتل پکار دی، موږ خو ټول په کور کې یو، موږ ته څه راپېښ شوي دي. زه لږ شېبه مخکې ستاسو د ځای څخه راغلم ځکه د انبار په ښار کې په ډېره ناکرارۍ سره ستا انتظار کېدم. په دې خبره ابن اشد د ابن حزیمه په لور وکتل او ورڅخه ویې پوښتل هغه ولې؟ حزام بن حزیمه ورته وویل زه خو دلته په دروازه کې په ولاړه د دې پوښتنې ځواب نشم درکولی، دننه راځه همهلته به تفصیلي خبره وکړو. تر دې وخته پورې د حویلۍ دننه د محمد بن اشد مور عباده بنت عبدالله، د هغه کشره خور خوله بنت اشعث او د خازم بن حزیمه ښځه ربیب بنت اسد او د خازم زوی مجیر بن خازم هم د کور راووتل. ټول د ابن اشعث سره روغبړ وکړ. محمد بن اشعث خور د هغه د آس واګي په لاس کې واخیسته او غوښتل چې استبل ته یې بوځي، خو محمد بن اشد پر غږ وکړ چې صبر وکړه خوري دا ستا کار نه دی، زه به خپل آس استبل ته بوځم او هلته یې تړم. د دې سره سم محمد بن اشد خپل آس اخور ته یوړ، زین یې ترې کښته کړ، دانه او ګهی یې ورته واچوله او د هغه له پاسه خورجین یې په اوږو راواچوه او بیرته راستون شو. تر دې وخته پورې خازم بن حزیمه لویه دروازه هم بنده کړې وه. بیا ټول یو ځای ولاړل او په مېلمستون کښېناستل. محمد بن اشعث هلته د کېناستو سره دواړه خورجین د اوږو څخه لرې کړې او په خپل مخ کې یې کښېښودې. نو مور یې ورته وویل زویه د نورو خبرو د مخه دا راته ووایې چې د کوم کار پسې تللې وې هغه دې څنګه کړ؟ زویه یوازې خور دې نه بلکې ستا ترور زوی خازم بن حزیمه د هغه ښځه ربیب بنت اسد د هغه زوی مجبور ټول په ډېر ناکرارۍ سره ستا د راتلو انتظار کوم. که څه هم مجیر خو لا تر اوسه پورې کوچنی دی خو د خرازم نه
وروسته دا له ده سره ډېره اموخته شوی دی. هره ورځ یې ستا په اړه پوښتنه کړې ده او موږ به یوه نه یوه بهانه هغه قرار کړې دي. د خپلې مور د پوښتنې په جواب کې ورته محمد بن اشعث لومړی د جرجان په لور د تللو او هلته په سرای کې د پاتې کېدو او د سرای د مالک بن تمازر او عدي بن عمیر او اقلمه او نورو خلکو سره د کتلو ټول داستان او بیا د مالک بن هشام د کارکوونکو د منځه وړلو او بیا د عثمان د وژونکو درک پیدا کولو او د هغه وروسته د مروادیخ د وژلو دا ټول حالات په تفصیل سره بیان کړل. کله چې محمد بن اشعث چوپ شو نو مور د خوشحالۍ نه په ځای نه ځایده او د بل اړخ خوله بنت اشعث ربیب بنت اسد او پاتې نور خلک هم ډیر زیات خوشاله وو. په دې وخت کې خرزم بن خزیمه د محمد بن اشعث په لور وکتل او ورته وویل وروره ستا لپاره د آرام کولو لپاره یوازې 2 ورځې دي. د هغې نه وروسته ما او تا ته یو مهم راسپارل شوی دی او موږ به په لښکر اخلو او د هغه مهم په لور به ځو. زه 2 ورځې د مخه خلیفه سپاه وربللی وم او په دې اړه راته تفصیلي وینا کړې ده. هغه غواړي چې ته هم یو سالار په څېر په دې لښکر کې شامل اوسې. څرنګه چې ته د سپاه د ورور جعفر تر ټولو غوره شخصیت یې او هماغه تا ته خپل زوی هم ویلی دی. په دې خاطر سپاه هم تا ته د قدر په سترګو ګوري. سپاه ګمان کوي چې له موږ سره ستا یو ځل کېدل به فتح حتمي کړي. په دې خاطر هغه ماته حکم کړی چې هر وخت چې محمد بن اشعث خپل مهم نه بیرته راستون شي نو نه یوازې ماته د بیرته د راتلو په اړه خبر راکړي بلکې بنیغ د سپاه تر مخه وړاندې کېږي هم تر څو سپاه په خپله له تا سره دې موضوع باندې خبرې وکړي. په دې خاطر زه تا ته وایم چې یو ځل ځان پرېمېږه او بیا دواړه د خلیفه سپاه دربار ته ورشو. د هغه په خبره محمد بن اشعث پورته شو. دواړه خورجین یې د مور تر مخه کښېښودل او ورته وویل مورجانې په دې کې ډېر زیات سامان دی چې ماته زما په لاسو د وژل شوو خلکو څخه ترلاسه شوی دی. په دې کې څه شیان داسې دي چې زما د خور خولیه بنت اشعث او ربیع بنت اسد دواړو لپاره په کار راتللی شي. په دې وخت کې د محمد بن اشعث کوچنۍ خور خوله بنت اشعث راپورته شوه او د خپل ورور لاس یې ونیو او ورته وویل روجان زما سره راځه زه به درته نوي کالي راواخلم. ته ولامبه کالي دې بدل کړه او بیا د خازم ورور سره یو ځای د خلیفه دربار ته لاړ شه. محمد بن اشعث یې خبره ومنله. دواړه ورور او خور راووتل. خور یې ورته نوي کالي راواخیستل. محمد بن اشعث ځان پرېمینځه بیا کالي بدل کړل او بیا د مور په اجازې سره د خازم بن خزیمه سره یو ځای د بنو عباس د خلیفه سپاه د دربار په لور حرکت وکړ. د عثماني دوران نادي پټل تانا عاموي هم عباسي دوران تا درکنو دین او نور دین تاریخ هم وستی دی تا دورقب قاشم ویل اړي تاریخ هم وستی دی. ماشاءالله تاریخ کې خدا ټول اتلان پیژنې خدا غداران پیژنې خدا غداران پیژنې خدا دا غداران پیژنې. طارق بن زیاد له اندلس شعله پورته کړه زړه د قرطبې د الا الله د نعره پورته کړه مسافر د مرګ ته انتظار دی. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو تر هغه چې بنو عباس د لومړي خلیفہ صفا پورې اړوند ده نو د هغه پر نوم ابو العباس صفاح بن محمد علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم دی چې په 104 هجری کال کې په حمیمه سیمه کې زیږیدلی دی او همالته راستر شوی دی. بیا د خپل ورور ابراهیم زایناس دی ټاکل شوی خو د خپل ورور منصور نه په عمر کې کشر و. بنو عباس د علویانو او نورو په نسبت خپل خلافت لپاره ډیر هیلهمن و. په دې اساس مشهور تاریخ پوه ابن جریر تبری لیکلی دی چې هغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کاکا عباس ته وویل چې ستا په اولادي کې خلافت راځي نو د همهغې وینا له مخې عباسیان د خپل خلافت لپاره هیلهمن شوي وو. عبدالله صفاح په وینه تویولو سخاوت حضر ځوابۍ تسبیحمۍ او هوښیارتیا کې مثال نه درلود. عبدالله صفاح د خلیفه کېدو نه وروسته تر ټولو لومړی خپل کاکا داود کوفې ته ولېږه. د هغه ځای په حکومت یې مامور کړ او بیا د حجاز یمن او یمن په لور ولېږه او د هغه ځای د حاکمیت مامورینو یې ور وسپارل او کوفه یې خپل وراره عیسی بن محمد ته پرېښوده. کله چې په 133 کال کې داود مړ شو نو صفاح خپل ماما یزید بن عبید الله بن عبدالمدان حارثي د حجاز او محمد بن یزید بن عبید الله عبدالمدان یې د یمن والی وټاکل. صفوان بن حیه د بصري عامل وټاکل. په 133 هجری کال کې هغه معزل کړ او په ځای سلیمان بن علي د سند حکومت او ترڅنګ د عمان او بحرین د ټولو سیمو حاکم وټاکل. په 132 هجری کال کې صفاح خپل کاکا اسماعیل بن علي د حواز او بل کاکا عبدالله بن علي د شام او ابو عوان بن مالک بن یزید د مصر ابو مسلم د خراسان او خالد بن برمکه د جبال د مالیات وزران وټاکل. ابو مسلم د خپل اړخ محمد بن اشعث د فارس والی ټاکلی او هلته ورستولی وو. د بل کوم محمد بن اشعث په دې وخت کې صفاح خپل کاکا عیسی بن علي ته د فارسي سند
ولایت ورکړ او هغه لور ته ولېږه خو محمد بن اشعث هلته د هغه نمخ ته ورسېدلی و. کله چې عیسی بن علي ورسېد نو لومړی خو محمد بن اشعث ورته د فارس د حکومت د ورسپارلو څخه انکار وکړ خو د څو ورځو له تېرولو وروسته بیا دا اقرار ترې واخیست چې هېڅکله به هم په منبر باندې خطبه نه ورکوي او د جهاد نه پرته به په بل وخت کې توره نه پورته کوي. هغه وروسته د فارس حکومت وسپاره خو اصل حکمران همدی پخپله پاتې شو. کله چې محمد بن اشعث وفات شو نو بیا سپاه خپل کاکا اسماعیل بن علي د فارس حکومت ته ورولېږه او محمد بن سوري موصل ته د حاکم په څېر ورولېږه. خو د موصل خلکو محمد بن سوري د هغه ځای راوویست. دا خلک د بنو عباس په خلاف شوي وو. سپاه په دې خبره ناراضه شو او د خپل ورور یحیی بن محمد بن علي په مشرۍ 12,000 عسکر ورولېږل. یحیی موصل ته د رسېدو سره سم هلته د امارت په قصر کې قیام وکړ او د موصل د قبیلو 12 کسه مشران په دوکې سره وغوښتل او ټول یې وژل. د موصل خلک په ده باندې ډېر قهرېدلي شول او د جنګ لپاره تیار شول. یحیی د دې حالت په کتلو سره اعلان وکړ چې هر څوک چې دغه جامع جومات ته ننوځي هغه په امن کې وي. د اعلان په اورېدو سره خلک جامع مسجد ته لاړل خو د جامع مسجد په دروازو کې یحیی خپل ساتونکي درولي وو. هر څوک چې په جومات ته ننوت هغه به یې وژل. په دې توګه دې ظالم یحیی په دغې دوکې سره نږدې 11,000 کسان له منځه یوړل. بیا په ټول ښار کې عام وژنه پیل کړه. کله چې شپه شوه نو د یحیی په غوږونو کې د هغو ښځو او کوچنیانو اوازونه راغلل چې میړه پلار او ورور او زوی په ظالمانه توګه وژل شوي. سهار سره سم یحیی حکم وکړ چې ټولې ښځې او کوچنیان له یوه سره ووژني. بیا ان تر دې ورځو پورې یحیی لښکرو د موصل ښار د خلکو په وینو کې لمباوې کولې. د یحیی په لښکرو کې 4,000 زنګي کسان هم وو. دې زنګي کسانو د ښځو د عظمت په اخیستلو او بیا پردې کولو کې هېڅ وخت ضایع نه کړ. په زرګونو ښځې یې ونیولې او د هغوی د وژلو نه مخته یې د هغوی عفت له منځه یوړ. 4مه ورځ یحیی په آس پوه شو او د ښار د تلو لپاره را روان شو. یوه ښځه یې ژوندۍ پاتې شوې. مېړانه یې وکړه او د یحیی آس واګې ونیولې او وویل آیا ته د بني هاشمو څخه نه یې؟ آیا ته د حضور صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی نه یې؟ آیا تا ته دا خبره نه ده رسېدلې چې مؤمنانو او مسلمانانو سره زنګي وګړو په جبر او زور سره څه بې حیایي پیل کړې؟ دا تر غشي په څېر تیزې خبرې یحیی واورېدې نو هیڅ ځواب یې ورته نه درلود. مخ ته لاړ. بله ورځ یې زنګیان د تنخوا ویشلو تر نامه لاندې راوبلل. کله چې ټول زنګیان راټول شول نو له یوه سره یې د تیغه تېر کړل. کله چې سپاه ته د دې حالاتو په اړه خبر ورسېد نو هغه اسماعیل بن علي موصل ته ورلېږه او یحیی د فارس حکومت ته تبدیل کړ. د ابو مسلم خراساني داستان درنو او قدرمن اورېدونکو بدبختانه چې د خپرونې وخت پای ته ورسېدی. در بیا ستاسو په درنه حضور کې له حاضرېږو تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غداران پیژنې شور د جذبو جوړ که پیمال شوی معظمت دی پاڅه تورې وشرنګه و ننګ ته ضرورت دی حسب د ننګ بیرغ که د سعید بن خالد غوندې ځان قربان کړه ته هم د امت د هر شهید غوندې تا ته دا خبیب د عشق او در قصه معلومه ده تا ته رنګ په وینو د سینوار قصه معلومه ده نوم د ملا عمر منصور جلال ته اورېدلی دی تاریخ غزنوي میرویس ابدال دې هم لوستلی دی تاریخ غزنوي میرویس ابدال دې هم لوستلی دی ویان د تاریخونو د محسن احسان پیژنې ویان د تاریخونو د محسن احسان پیژنې خود غداران پیژنې خود غداران پیژنې خود غداران پیژنې خود